او زمونږ د مسافرو ډاډګیرنه د شمشاد ټي وي چینل ډېره مننه چې دوره لري په اخري د اماراتو اخري غرون ته ترالل نو موږ ته دا محسوسه شو نن چې موږ مسافر نه موږ مسافرو په سر باندې شمشاد لاس ایښی دی. ډېره مننه ستاسو درنو. دا راته ووایه ستا نوم څه دی؟ زما نوم دی جي ګلروز خان. او د کوم ځای؟ زه په پښتونخوا کې د صوابۍ علاقې سره تعلق لرم او کلي مې چې کوم دی نوم دی مرغوزه. ښه د مرغوز یې؟ جی جی. کنه یارو مرغوز نه خو د پښتنو د ټولو د لوی قومي تحریک د خدای خدمتګار ته بالکل جی بالکل. نو مرغوز خلک خو په پښتو پښتونولۍ ډېر مین خلک بالکل موږ هم د هغې یو انګ یو یو حصه یو موږ. ته په کراچۍ کې هم ډېر پاتې شوی؟ جی ها موږ بیا په کراچۍ کې شفټ شو. موږ والد صاحب بیا په کراچۍ ته لاړو لا تر اوسه پورې کراچۍ کې یو. دلته څه کار روزګار کوي؟ دلته جی گاډي چلوو. گاډي چلوي؟ جی جی. سبق ته ویلې؟ سبق مې تر لسمه پورې ویلی دي. نو مخکې نه وي؟ نو بس د کور حالات غریبي وه هغې اجازت را نه کړو نو ونه ویله شو. ګنې ډېر بیا کراچۍ ته لاړې؟ بیا کراچۍ ته لاړو. او هغه ټپره ته په کراچۍ کې یادېده چې میندې یې راړي خویندې لوی کړي او بیا په مزې د کراچۍ سیټان کوي نه. بالکل بالکل جی بالکل. پښتانه دغسې را لویږي او پردو وطنونو ته ځي. موټرونو خلکو ته وګوره د ظلمو ته وګوره کراچۍ بالکل بالکل جی کراچۍ چې جوړه کړې ده آباده کړې ده دا پښتون کړې ده. خو نن په پښتون پکې راتنګ نن په پښتون باندې راتنګ سره چې بالکل قیامت دغه پې جوړ دی پاسه. خو بس الله دې چې کوم دی موږ له اتحاد راکړي. لکه زما چې مخکې دوه ورونو د اتحاد خبره وکړه د اتفاق خبره وکړله په کراچۍ کې موږ له چې کوم اتحاد او اتفاق پکار دی نو ګنې که اتحاد اتفاق موږ هلته کې ونه کړو نو موږ به ورک شو. پښتنو ته خو هر ځای داسې دی لکه تنور. بالکل بالکل هر ځای پې خلکو راتنګ کړی دی. بالکل جناب. خو دا خبره ده چې په کراچۍ کې د اندازې مطابق د 30 نه 40 لکو پورې پښتانه ژوند کوي. جی جی. او ډېر د پخوا نه تاسو څنګه دا کراچۍ آباده کړې وه خو د کراچۍ د پښتنو مثلا د هغې نوم خپله ژبه هلته یو سکول نشته راځي پښتانه بچي پکې خپله ژبه زده کړي خپل تاریخ نه پکې خبر. نو دا یاره ده چې لکه هغه د کراچۍ کوم پښتانه چې دي د هغې دا نسلونه چې کوم دي دا به هم په وینه پښتاني خو خپله ژبه او خپل تاریخ او خپل کلتور دا به تېر شي. څنګه زه به جي تاسو دا ووایم د خپل اولاد یو نظر به تاسو ته مخکې کومه چې زما لومبنی زوی چې کوم د څوارلسمې کلیر کړی دی لیکن په پښتو په ټکي باندې نه پوهېږي. لیکلو په پښتو په ټکي نه پوهېږي په لولو نه پوهېږي. صرف وینا ده د کور چې کور کې هغه کړې ده موږ ورسره کوو هغه کوي. نور چې کوم ده په درس کې چې کوم ده هغه ته پښتو ټکي معلومات نشته. داسې زما یو بل زوی دی د هغه هم دا حال دی. د هغې وجه دا ده چې په ایجوکیشن کې هلته کې چې کوم ده نو پښتو سبجیکټ نشته دی سندي ده نو پښتو باندې په نه پوهېږي په سندۍ پوهېږي. اچھا پښتانه د خپلې ژبې په حواله ډېر بې غوره هم دي لکه داسې لکه چېرې تحریک یې نه دی را پیدا کړی ګنې 100 لکه خلک ډېر شي که راجمع شي ووایي چې دې به مونږ خامخا پرې سکول کې ور پښتو یو استاد دی چې زمونږ دا بچي خپله ژبه زده کړي. یاره دا چې ته وایې چې اوس پښتو وایي راتلونکی نسل چې دی نه به ژبه ومیره شي. د هغې یو وجه ده میرا به ومیره شي. زمونږ پښتنو کې بدقسمتۍ سره چې کوم دی نو سیاسي ګوندونه چې کوم دي که نه هغه مختلف دي د هغې نظریات مختلف دي. که چېرې مونږ یو ګوند د ان پی په طرز باندې موږ خبره وکړو نو یو دغه یو ګوند موږ سیاسي ګوند چې دی چې کوم په پښتو کلچر باندې په پښتو دغه باندې لږ زور ورکوي که نه بلکې نور ګوندونو کې هم پښتانه دي که پیپلز پارټي شوه یا داسې نور شو که نه هغې هم پښتانه دي لیکن هغې خلکو سره چې کوم ده نو موږ بیا رابطه کې ډېر مشکلات راځي ځکه چې د هغې خپل یو پارټۍ منشوري زموږ خپل یو منشوري نو په دغه وجه زموږ پښتو دغه حساب کتاب چې کوم ده لږ هلته په کراچۍ کې ډېر ګډوډ دی. اسې ګرانه وروره لکه دا مختلف ګوندونو په ټولو کامونو کې شته جی جی خو نور کامونه په خپلو قومي خبرو باندې یوي ای په دې خبره باندې اتفاق کړی چې دا ژبه زمونږ دا به قایمه دایمه ساتو دا به خپلو بچو ته ښو دا په مخکې باندې بوځو په خپل کلتور باندې مینی په خپل تاریخ باندې مینی. نو پښتنو دغه ستونزه ده چې پښتنو کوم ګوندونه دي یا کوم مشران دي د خپلې ژبې په حواله باندې هم بې پروا دي خپلو بچو ته چې کوم دی نو هغه هر څه ونه ښول لکه دا یو بې پروایي لکه شته. بالکل ستا په اړه کې بل خبره شته چې ته یې کول غواړې؟ بس زه خو هم دغه چې لر بر پښتانه چې کوم دی دا یو شي او په خپله کې مینه اتفاق اتحاد پیدا کړي. زه هم چې په دنیا کې د پښتون نه بل چې کوم دی تکړه قوم غیرتمند قوم قوت چې کوم دی نو قوم به جوړ شي او بل یو داسې قوم نشته په دنیا کې بیا د پښتون نه علاوه او صرف دغه چې کوم دی اتحاد اتفاق پکار دی. بس ستا د درنو خوږو خبرو ډېره مننه. ستاسو ډېره غټه مننه. بیا خاص کر د شمشاد ټي وي چې تاسو چې کوم دلته کې دومره غټ تکلیف وکړو داسې مونږ مسافرو له رالی یو والله چې نن ماته ښکاري چې مونږ مسافر نه یو مونږ په خپل کور کې ناست یو او دغه ستاسو د ټي وي شیشه چې کومه شمشاد ټي وي شیشه به زموږ په کورونو ته ځي مونږ به چې کوم د خپل اولاد خپل فیملی ته چې کوم مخامخ مونږ ښکاره کوي. دا د شمشاد ډېره غټه مننه
ستاسو د راتلو کوم چې کوم ډېره مننه. ډېره مهرباني. غمجن مازیګر دې بیلتا غمجن مازیګر دې بیلتا گلنا وینو پپانو خمی ولا که وفا نشوا نو مل خود پختو دے صبر کا صبر بخدای کا تچ پکما گلنازی دینو دبل چاشو Shindale diranguna, sparli shindale diranguna, raza chizu janana, dagrala man ke gute gulshwe, raza chizu janana, dagrala man ke gute gulshwe, sparli shindale diranguna, sparli shindale diranguna, raza chizu janana, dagrala man ke gute gulshwe, raza chizu janana.
بیلتا